بسم الله الرحمن الرحیم. راځو یو بل لیکچر په کمپیوټر نیټورک شروع کوو چې هغه د نیټورک ټاپولوژي او کیبلینګ په باره کې دی. دا زموږ دوم لیکچر دی. لومړی لیکچر مو چې انټروډکشن ټو کمپیوټر نیټورک و هغه مو وویلې. اوس راځو نیټورک ټاپولوژي او کیبلینګ. په لومړۍ برخه کې موږ د دې نیټورک ټاپولوژي څخه بحث کوو چې په هغې کې کنټینټ کې موږ تاسو لرو چې یو ټاپولوژي څه ده، دې قسمونه چې مختلف ډولونه دي: بس ټاپولوژي، رنګ ټاپولوژي، سټار ټاپولوژي، ټری میش، هایبرید ټاپولوژي، همدارنګه دې پروز اینډ کونز یعنې ګټې او تاوانونه یې. بل چې د بله موضوع یې موږ بیا د کیبلینګ ده چې کیبلینګ موږ تاسو په نیټورک کې څنګه کوو. څو ډوله کیبل لرو چې کویکسل، ټویسټډ پیئر، فایبر اپټیک کیبل دي او د دې د استعمال ځایونه دي. دا هر یو بېلابېل تشریح کوو. نو راځو یو ټاپولوژي تعریف کوو چې ټاپولوژي څه ته ویل کېږي، همدارنګه یې پېژنو، هم د هغه مفهوم د ټاپولوژي مفهوم واضح کوو. نو ټاپولوژي چې دا د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې ده. ټاپولوژي موږ او تاسو ته دا توضیح کوي چې موږ دا نیټورک په کوم شکل سره جوړ شوی دی، یعنې د دې فزیکل او لاجیکل ارینجمنټ یا هم تنظیم د یو نیټورک په کوم شکل سره شوی دی. مطلب دا دی که په فزیکي لحاظ یې وښیو او یا هم که په لاجیکل ډول سره. لاجیکل ډول مطلب یعنې په د لاجیک په حساب سره، په منطقي ډول سره، یا هم د آی پی ادرس په حساب سره. نو هغې ته لاجیکل وایي. فزیکل چې د په ظاهري بڼه موږ او تاسو نیټورک په کوم شکل سره جوړ کړی دی، دا جوړښت په کوم شکل سره دی، نو دغه جوړښت ته فزیکل ارینجمنټ ویل کېږي او دا بل لاجیکل ارینجمنټ دی. یعنې دا نیټورک چې موږ په کوم شکل سره جوړ کړی دی دې ته څه ویل کېږي؟ ټاپولوژي ویل کېږي. نو په فزیکل ټاپولوژي کې چې د کیبلونو غځول او د کیبلونو جوړول، همدارنګه دې تر څنګ کمپیوټرونه او داسې نور ډیوایسونه چې په نیټورک کې له هغې څخه استفاده کېږي، موږ دا په کوم شکل یو له بل سره وصل کړي دي، په کوم شکل هم یو نیټورک رامنځته کړی. یعنې د هغه شکل او جوړښت ته دا لیاوټ ته یا انفراسټرکچر ته څه ویل کېږي؟ ټاپولوژي ویل کېږي. یعنې هغه د نیټورک چې موږ او تاسو په کوم شکل سره جوړ کړی وي هغې ته ټاپولوژي ویل کېږي. نو مختلفې ټاپولوژیانې بیا موږ او تاسو دلته لرو چې هغې کې یو بس ټاپولوژي ده، سټار ټاپولوژي ده، رنګ ټاپولوژي ده، میش ټاپولوژي ده، ټری ټاپولوژي ده، هایبرید ټاپولوژي ده. دا مختلف ټاپولوژیانې موږ او تاسو دلته په نیټورک کې لرو، یعنې په بېلابېل ډولو سره په نیټورک کې هغه رامنځته کېږي، یعنې ټاپولوژي رامنځته کېږي. نو راځو لومړی بس ټاپولوژي ته. په بس ټاپولوژي کې چې دی ټول نوډونه، که هغه سرور دی، که هغه کمپیوټر دی، او که داسې پرنټر یا داسې نور ډیوایسونه دي، دا ټول له یو کیبل سره وصل وي چې هغې ته څه ویل کېږي؟ مین کیبل یا هم سنټرل کیبل څه دی، یا بیک بون هم ورته ویل کېږي. نو دغه ټول له یو کیبل سره وصلیږي چې دې ته مین کیبل ویل کېږي یا اصلي کیبل ویل کېږي. یعنې دغه ټول کمپیوټرونه چې دي په دغه برخه کې له دې سره کنیکټ کېږي، یعنې ټول دغه یو کیبل چې ده له دغه یو کیبل سره ټول په لیني شکل سره وصلیږي. نو دغه کیبل چې د مختلف خصوصیات لري، یعنې ټول چې ده دغه یو کیبل سره وصلیږي چې دا همدارنګه دا یو زوړ ماډل کې استعمالېده، یعنې په لن کې استفاده کېده یا لوکل ایریا نیټورک کې استفاده کېده، خو نن سبا له دې څخه استفاده نه کېږي. بس ټاپولوژي استعمال چې دا نن سبا بیخي کم دی، یعنې د استعمال کم شوی دی. نو دا د دې ګټې او تاوانونه چې دي اوس وایو. نو بس ټاپولوژي په ګټو کې دا ده چې دا ډېره ارزانه وه، همدارنګه د امپلیمنټ لپاره یا هم د هغه په حساب سره د کنټرول په حساب سره ډېره اسانه وه. موږ په اسانۍ سره کولی شو چې کنټرول کړو، یعنې یو کیبل دی نو په اسانۍ سره کیبل وغځوو، کمپیوټرونه سره وصل کړه چې دې کې له کویکسل کیبل څخه استفاده کېدله. پخوا کیبلونو ماډلونه هم موږ تاسو بیا وایو. نو له دغه کیبل څخه په دې کې استفاده کېدله چې دلته بیا یو کنیکټر لره، هر یو کمپیوټر به یو کنیکټر لره، هر یو ډیوایس به له دغه کیبل سره یو کنیکټر لره او د هغه کنیکټر په حساب سره به دوی له دغه کیبل سره وصلېده. بل چې دا لږ کیبل ته ضرورت دی، ځکه یو مین کیبل ته وغځوو یا اصلي کیبل ته وغځوو یا دغه بیک بون کیبل چې کوم یو دی دا چې دی وغځوو، نور هر یو کمپیوټر یعنې ډېر لږ کیبلینګ دلته استفاده کېږي، نو هر یو کمپیوټر ډېر په لنډه توګه له دې سره وصلېږي.
نو د یو ښه نټورک لپاره ډېر ښه ماډل و چې یو کوچنی نټورک موږ او تاسو رامنځته کوو یا وړوکی نټورک هم رامنځته کوو نو دا یو ډېر ښه اپشن و. ښه بل دا ده چې تاوانونه یې وایو د بس ټوپالوژي په تاوانونو کې دا و چې د کیبل هغه اوږدوالی لیمیټ و. مطلب دا و دغه بیکبون کیبل چې به تا څومره وغځو نو بیا به له هغې نه د دغه کنیکټر نه وروسته نور نه غځول کېده، یعنې تا چې به څومره غځولی و هغې نه وروسته به نه غځول کېدو. نو دغه غځولو کې یو څه مشکلات و چې دغه یو تاوان و. نو ټول په دې ټوپالوژي کې چې دی که څه هم ښه کار یې کوو خو ټولو به ښه کار نه کوو، یعنې نوډونه په ټوله یا تمامه معنا سره ښه شکل سره کار نه کوو، نو حتما یو کې به مشکل و. یعنې کیبل چې دومره غځول شوی دی له دې نه اضافه به نه غځول کېده او بل به کله کله په نوډو کې هم مشکلات رامنځته کېده. نو په بس ټوپالوژي کې مې ویل چې دا یو ښه اپشن د وړوکي نټورک لپاره چې لږ کیبل پکې استعمالېده، ارزانه وه او همدارنګه په اسانۍ سره تر کنټرول لاندې راوستل کېدله. خو تاوانونو کې دا و چې دغه نټورک هغه کوم نوډونه چې به وو هغه به زیات نه غځول کېده، یعنې له دې نه په دغه بیکبون کیبل چې به وو دا به نور نه غځول کېده، کوم چې به ټاکل شوي هماغومره به غځول کېده. یعنې دا یو تاوان یې دې تر څنګ چې ټول نوډونه یعنې دا ټول دغه هر یو شی چې په نټورک کې وي لکه کمپیوټر وي یا دغه ډیوایس چې پرنټر یا هر څه دی یا دا سرور چې ده یا داسې نور ډیوایسونه دي ټول ته نوډونه ویل کېږي. نو دغه ټول نوډونه چې ده دغه نوډونه به په ښه شکل سره کار نه ترسره کوو، یعنې یو څو محدود نوډونه به ښه کار ترسره کوو، نور به ښه کار نه ترسره کوو. بل څه ده موږ او تاسو رنګ ټوپالوژي لرو. په رنګ ټوپالوژي کې چې ده دغه نټورک چې دا د رنګ په شکل سره رامنځته شوی یا هم د کړۍ په شکل سره، یعنې مطلب دا ده چې یا به داسې کړۍ وي یا به داسې کړۍ وي چې هر رقم کړۍ وي خو مطلب د یو کړۍ یا د رنګ په شکل سره دلته رامنځته شوی دی. نو دلته دا عموما چې دا په یو نټورک چې دی کې ډیټا سینډ کوي یا هم خبر لیږي یا هم خدمات څخه استفاده کوي، نو دا په ټولو ډایرکشنو باندې کار نه ترسره کوي، یعنې په یو ډایرکشن یا په یو طرف ځي او بالاخره هغه آخري نټورک ته راځي. یعنې دا که دغه کمپیوټر چې ده دغه ته ډیټا سینډ کوي نو دا چې ده دا به راځي له دغه ټولو کمپیوټرو څخه به تېرېږي او دلته به بالاخره رارسېږي او دا به ډیټا دې ته به ډیټا لیږي. یعنې په رنګ ټوپالوژي کې په دې شکل سره کنیکشن دلته نیول کېږي. بل یعنې صرف یو ډایرکشن به نیسي. اوس که دلته چې دا په دې که دغه کمپیوټر ته هم دا کمپیوټر ډیټا لیږي نو داسې نشي کولی چې لاندې ډیټا ولیږي، صرف دغه یو سیم ډایرکشن رانیسي، صرف دا یو ډایرکشن باندې دې ته ډیټا لیږل کېږي. نو دې کې وایي که چېرته یو کیبل یو ډیوایس په دې کې خراب شي یا په دغه ځای کې دا کیبل قطع شي نو دغه باقي کوم نټورک چې دا په ټول نټورک بیا کار پرېږدي، یعنې داسې نه ده چې یو مشخصه برخه کې د کار وکړي، ټول نټورک کې کار نه ترسره کوي. همدارنګه په دې کې چې دا له ټوکن رنګ ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل کېږي. ښه ټوکن رنګ ټکنالوژي داسې ټکنالوژي ده چې هغې په حساب صرف یو کمپیوټر ته ډیټا سینډ کولی شي، یعنې په هغې کې یو چې د انټرنیټ موږ او تاسو لرو یو ټوکن رنګ، په ټوکن رنګ یو کمپیوټر ته یا پیس ته ډیټا لیږل کېږي او په انټرنیټ کې چې ده بیا ډېرو کمپیوټرو ته. نو دلته په ټوکن رنګ کې که اوس موږ او تاسو غواړو چې صرف دغه کمپیوټر ته ډیټا ولیږو له دغه کمپیوټر نه یا دغه کمپیوټر نه مطلب نو صرف دغه یو ډیټا سینډ کېږي یا دا یو له خدماتو نه ګټه اخیستلی شي، دا نورې هم مهاله یا هم زمانه نشي کولی. ولې ځکه چې دې کې له ټوکن رنګ ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل کېږي. په ټوکن رنګ ټکنالوژۍ کې په نټورک کې چې ده صرف یو کمپیوټر کنیکشن کولی شي او کار له دې څخه اخیستل شوی دی اخیستل کېږي. نو دې کې چې دا په همدې شکل سره یعنې په رنګ شکل سره ډیټا سینډ کېږي. نو که چېرته دغه کمپیوټر ته غواړي دغه کمپیوټر ډیټا سینډ کړي نو په دې طرف یې نشي ډیټا سینډ کولی. ولې ځکه چې دا باید یو رنګ شکل سره صورت ونیسي، یعنې د رنګ په شکل سره لاړ شي او بالاخره بیا دې سره کنیکشن نیسي.
نو دغه کمپیوټر چې دی ته ډیټا سند کوي دا راځي دغه ټولو کمپیوټرونه تیری بالاخره بیا دې کمپیوټر ته راځي یعنی ټول رنګ په دې کې صورت نیسي که هر چېرته یو کمپیوټر غواړي چې ډیټا سند کړي نو د ټولو کمپیوټرونه یا رنګ څخه تیریږي بالاخره هغه اخري کمپیوټر ته راځي او هغه ته ډیټا سند لیږل کیږي بل د رنګ ټوپالوژي په ګټو کې دا ده چې نو هر یو په دې کې چې دا هر یو کولی په ګټو کې موږ او تاسو ویلې چې دا دی چې یو نیټورک کولی شي یعنې دا ډېر له پخوانیو ماډلو څخه دی او په دې کې چې دا یعنې که یو ډیټا به سند کېدله یا لیږل کېدله نو هغه به منتظره وه تر څو چې هغه یعنې ټوکن ته به منتظر موږ او تاسو ویل چې ټوکن رنګ ټیکنالوژي څخه ګټه اخیستل کېږي ټوکن رنګ ټیکنالوژي کې چې ده صرف یو کنیکشن تر سره کېږي یعنې په نیټورک کې باید یو کنیکشن تر سره شي نو دلته که دغه ډیټا لیږل کېدله هغه بله ډیټا چې به لیږل کېدله دا به ورته منتظر و تر هغه چې هغه ډیټا ولیږل شي یا هلته کنیکشن صورت ونیسي هغې نه وروسته به دلته کنیکشن نیول کېده بل همدارنګه چې د بس په نسبت ښه وه یعنې اسانه وه چې منیجمنټ او تاسو یې دې ترسره کړی یا هم کنټرول یا دې ترتیبات یا تنظیمات هم په شکل سره ترسره کړي وو بل د لوی فاصلو لپاره یعنې چې غټ نیټورک موږ او تاسو رامنځته کوو نو دا یو ښه آپشن و کوم ټرافیک چې رامنځته کېدل ټرافیک په نیټورک کې دې ته ویل کېږي چې ډېره ګڼه ګوڼه رامنځته شي یعنې ډېر پیکټونه راشي او یو له بل سره دلته ټکر کوي نو دې ته ټرافیک ویل کېږي یعنې ډېر رامنځته شي نو دلته دغه ډېرو ټرافیکو په کنټرولولو کې یا هم د ډېرو ډیټا په کنټرولولو کې هم دا یو مؤثر و یعنې ډېر ښه کنټرولېده راځو یې دې په توانونو کې وایي که چېرته په یو نوډ کې مشکل رامنځته شوی نو ټول نیټورک له دې سره ډاون کېده یا ټول نیټورک کې مشکل رامنځته کېده چې دا یو تاوان دی نو په یو نوډ کې که چېرته به لږ هم مشکل رامنځته کېده نو دا به په ټول نیټورک باندې به تاثیر غورځوي یعنې یا په یو نوډ کې چې دا تا به تغییر راوسته یا به حرکت کې تغییر راوسته یا چې هر څه به راتلو خو مطلب ټول نیټورک کې به مشکل رامنځته کېده چې دا د رنګ ټوپالوژي یو له تاوانونو څخه و بل سټار ټوپالوژي موږ او تاسو ویلې سټار ټوپالوژي کې بیا داسې دی چې یو هب یا کنسنټریټر هب یا سویچ چې هر څه وي دا موږ او تاسو په مابین کې لګو او له دې سره په ټول ډیوایسونه بیا له دغه مرکزي نقطې سره په وصل کې وي که هغه سرور وي که هغه کمپیوټر وي او که هغه داسې نور ډیوایسونه وي نو ټول له یو سنټرل ډیوایس سره یا مرکزي ډیوایس سره چې هغه هب او سویچ کېدلی شي له هغه سره وصل وي یعنی دا رنګ ټوپالوژي موږ تاسو ویلې بس ټوپالوژي موږ تاسو ویلې هغه له پخوانیو ماډلونو څخه نو نن سبا چې په نیټورک کې له کوم ماډل څخه استفاده کیږي هغه سټار ټوپالوژي ده نو که چېرته دلته یو نوډ وغواړي دې ته ډیټا سند کړي نو راځي دغه هب یا سویچ ته یې ورکوي او سویچ یې ورلیږي که دې ته یې وغواړي دا هم یعنې دلته هب دا وظیفه په غاړه لري یا سویچ دا وظیفه په غاړه لري چې یو نوډ څخه بل نوډ ته ډیټا ولیږي یعنې په نیټورک کې له یو نوډ څخه بل نوډ ته ډیټا په شکل سره په سټار نیټورک کې لیږلی شي بل دې کې چې کوم مرکزي هغه رامنځته شوی دی کنسنټریټر یا هم مرکزي کوم ډیوایس چې دی یا سنټرل ډیوایس چې موږ تاسو ورته وایي نو دې دغه کوم پیلر یا هم کوم مشکل چې رامنځته کېږي دې په اسانۍ سره کولی شي چې موږ تاسو دې کې ټربل شوټ وکړو یا هم کنفیګریشن یې دې په اسانه شکل سره دی یا په اسانۍ سره موږ تاسو که وګورئ دلته څو نیټورکونه ورکړي وي منځ کې یو ډیوایس یې خلک سټار په شکل سره ښودل کېږي نو په اسانۍ سره موږ او تاسو کولی شو چې دلته یعنې پورټونه لرو پورټ کې یا کیبلینګ ورکړه بس یو بل کمپیوټر ورسره وصل کړه یعنې دلته د کیبل هغه دې نیټورک غځول کوم مشکل کار نه دی یعنې په اسانۍ سره هر یو راځي سنټرل ډیوایس سره وصلېږي او نیټورک جوړېږي یعنې نیټورک کې داخلېږي هر یو کمپیوټر په اسانۍ سره په دې شکل په دې کې کېدی شي یعنې دا یو ښه آپشن د نیټورک لپاره دی چې نن سبا ډېر زیات استعمالیږي د سټار ټوپالوژي په ګټو تاوانونو کې داسې وایو چې په ګټو کې دا ده چې په اسانۍ سره منج کېږي یعنې ترتیبات په اسانۍ سره کېږي مخکې مو ویل چې
مرکزی ډیوایس موجود دی نو غلطي یا مشکل هم په اسانۍ سره پکې پیدا کوو او که چیرته غواړو چې کیبل وغځوو نو کیبل هم په دې کې په اسانۍ سره غځول کیږي. بل همدارنګه دا د دې مشکلات کوم مشکلات چې رامنځته کیږي لکه کیبل غځول په برخه کې یا کمپیوټر په برخه کې په اسانۍ سره موږ دا مشخصولی شو له منځه یې وړلی شو. بل همدارنګه د بس او د رنګ ټوپالوژي په نسبت دا په اسانۍ سره غځولی شو. یعنې هر یو کمپیوټر راځي کیبل له مرکزي ډیوایس سره ورکوي او له نیټورک سره وصلیږي. د انسټالیشن په برخه کې یا کیبلینګ په برخه کې چې موږ او تاسو د دې کیبلونه غځوو نو دا هم په اسانۍ سره په دې کې ترسره کیږي او کومه برخه کې کوم مشکل پیدا شي په اسانۍ سره دغه مشکل له منځه وړلی شو. یعنې دا مشکل په اسانۍ سره په دې کې له منځه وړل کیږي. بل خبره دا ده چې هغه لاینر ټوپالوژي چې موږ او تاسو ویلې لکه بس ټوپالوژي وه نو هغه بس ټوپالوژي په نسبت دی کې یو څه ډېر کیبل غواړي دی په یو توانو کې دی او بل توان یې دا دی که چېرته هغه کوم مرکزي ډیوایس چې دی یا سنټرل ډیوایس چې ده لکه هب شو کنسنټریټر یا هغه سویچ شو نو که چېرته دی کې کوم مشکل رامنځته شو نو ټول نیټورک بیا هغه کېږي خرابېږي نو ټول نیټورک کې مشکل رامنځته کېږي. بل توان دا ده چې دې کې له کنسنټریټر یعنې هب یا سویچ څخه ګټه اخیستل کېږي چې د قیمت یو څه زیات دی نو دا هم یعنې د قیمت په لحاظ هم د نورو نیټورک ټوپالوژیانو په نسبت یو مشکل دی. بل بیا زموږ او تاسو وایو ټري ټوپالوژي. ټري ټوپالوژي بیا د سټار ټوپالوژي له کنیکشن څخه جوړ شوی دی یعنې مطلب له یو مجموعې څخه جوړ شوی دی. یعنې دوی دغه څو ډیوایسونه راځي او په دې کې څه کېږي په ټري ټوپالوژي کې یا څو سټار ټوپالوژیانې چې دي هغه راځي او د یو مرکزي کیبل لپاره یا مین کیبل له لارې یا هم چې دې ته موږ او تاسو بیکبون کیبل ویلی دغه بیکبون کیبل له لارې یو له بل سره وصلیږي. یعنې نن سبا موږ او تاسو له سټار ټوپالوژي څخه ګټه اخلو. سټار ټوپالوژیانې بیا د یو کیبل له لارې څو سټار ټوپالوژیانې سره وصلیږي چې دې ته بیا ټري ټوپالوژي ویل کېږي. یعنې که تاسو وګورئ دلته هم یو سنټرل ډیوایس دی او څو کمپیوټرونه وصل شوي دي دا بیا مین کیبل سره وصل شوی دی. دې کې هم په همدې شکل سره دلته هم یو سنټرل ډیوایس دی هب یا سویچ دی دوی له مرکزي کیبل سره وصل شوي دی چې دا بس ټوپالوژي دی دا هم بس ټوپالوژي ده نو دوی یو مرکزي کیبل سره یا بیکبون کیبل سره وصل شوي دي او یو ټري شکل یې رامنځته کړی دی چې دې ته ټري ټوپالوژي ویل کېږي. یعنې د سټار ټوپالوژي یو مجموعې ته موږ او تاسو ټري ټوپالوژي وایي چې هغه په هیرایي شکل سره یا هم د شجروي شکل سره رامنځته شوی وي. نو دا بیا هغه دی یعنې ډېر ښه دی. نن سبا چې دا ډېر له ټري ټوپالوژي څخه هم ګټه اخیستل کېږي. په اسانۍ سره موږ او تاسو کولی شو چې دې کې ټربل شوټینګ وکړو یا هم که کوم مشکل رامنځته کېږي نو د دې کنټرول په ښه شکل سره کېدلی شي. بل همدارنګه دا د پوهنتونونو مکتبونو دې شیانو لپاره که موږ او تاسو استفاده کړو نو دا ډېر یو ښه اپشن دی چې له دې څخه ګټه واخلو. راځئ د ګټو تاوانونو ته. د ټري ټوپالوژي په ګټو کې دا ده چې پوینټ ټو پوینټ وایرنګ دی. مطلب دا دی چې موږ او تاسو له دې څخه په